چکر باندې چې راوتي یو د الشیر او تریزیو لاره ده، منظرې به در باندې وینو، کلیوالي کسان به در باندې وینو. بس نو چې څوک مخې ته راځي یو څو خبرې به هم ورسره کوو. خوستیارانو سره چکر ته راوتلي یو، ښې منظرې مو کړې، اوس هم غواړو چې نور وګرځېږو. دا تریزیو سیمه ده، دغه ملګری لاو ته روان ده، ایسکریم یې هم لاس کې ده، یو خو اوبه بد نه یم ورسره. ته خو لږه پورته کږه نه چې د ملګري خو یې وویني. لاو مشکل وی که بزرګ اوس ولا موږ تر څو هغه پوهتی وو وا بډای پوهتی واسي اوس ورته ونه بس ځون د بخي ډیر ته ځا جوړ کړه ده لکه بخي چې تینا خلاص وي. راځه مې اورې زه خام مثلا 15 بوتل وبورو کا یو داسې بزرګ ده تاریخي بزرګ دیګرای ښاګارم سره دې مزرې خرڅيږي چې پکې خلک چوخلي سیزي مړای په کوخوي خو سوالای پورې دی داګه ته چې شې کوند موږ دغه ګل پرشیدو دغه مزره اکه خرڅو ډیر کا دا خو ډیر جالب شوم خرڅوي ګل پرشي او مزري ها په جا یخي یا خو ته نوې پته کوو دا ختمه ویلې لګي خیرانی کړې دي او پوز مو وړي دي بس پیر صاحب خیر لوټ چې موټر مو ونه وایي ماشره ستړی ماشه چیرې دې روانه کړې دغو ستړی ماشه دا چې بیمار نشي تقریبا 15000 10000 یا 15000 راځي بوایا مهرباني د دې نه نور ډور په سوي چې پرور در وخت سي زړه مخ ته ولې ډېر ولا چې چا مشکل چیرې دی بوالې ما دا د ځین چې موږ نه پټه کړې وي نه خرابوي نه ورو راخه صفایر به خال غریبون نشته اتمو دراکې نه لګي هغه یو بنوي تو چې څنګه میګې نو منه مارو کې با سعید بغام وسه هلته هر سړی له ډار ودرېدی نه شو خو زمونږ پکې کار ودرېدی نه شو اوس خو چې نشه کوم نو ځان غلطوم قسم مې د نشې نه چې توبه وم چې هغه یو وطن اولاد یو ډېر له سره په هېواد یو دا وطن پر مونږ ګران دی دا وطن افغانستان واو اسمت الله دا واسکار دې ډېر ښکلی واسکار ټوپه سره دا وکسره هغه چیرې ګرځې لکه چې خطرناک یې چې مخامخ را باندې مرزه توپان یم لښکرونه به دې ماته ځوان واو څومره تکړه بااستعداده ماشومان دي په دې کې اوس سجاد لږ رامخکې هغه د دې کوچنیانو هغه احساس و د وطن سره مینه وه بل مې چې کول لاس غې له لاسه پاتې شو علم مې کولو د پیسو له لاسه سلامونه په دې هیله چې یاست په چکر باندې راوتي یو د جمعې مبارکه ورځ زموږ ګران ملګری بادام احمدزی صاحب له ننګرهاره خوست ته راغلی دی د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې راشي زموږ ټول ملګري ورسره یو ډول خوشحاله وي ځکه سره یو ځای کېږو احمدزی صاحب خوږ سړی دی ټول ملګري سره یو ځای کې احمدزی صاحب څنګه چکر نه خوند اخلي که نه د موبایل هم در واخله ډېره زیاته مننه له ټولو ملګرو یارانو نه خوست په خپل ښکلی ځای ده خو د دغه یارانو پښتون کې ښکلا یو په زره سي دغه ځای منظرې ډېرې زیاتې ځانګړې وې ډېر زیات خوند یې وکړه ستاسو له مینې قدردانۍ 1000 بار منندوی یم سرلوړي مو غواړم بریا مو غواړم ډېره مننه کور دې ودان احمدزی صاحب دوستانو تاسې موږ سره اوسېږئ څه ډول چې احمدزي صاحب درته یاده کړه په دغه
چکر باندې چې راوتي یو د الشیر او تیریزیو لاره ده منظرې به در باندې وینو نو باید یادونه وکړم چې ذاکر جان هم راسره دی او وصال صاحب هم راسره دی ګل پاچا چې دی بیا زموږ مهم کس دی ډرایوري کوي سلام ورکړه پاچا صاحب دوستانو بس نو تاسې موږ سره اوسېږئ یوه ویډیو درته جوړوو او په دې هیله چې ستاسې لپاره جالبه تمام قدرمنو په دغه ویډیو کې چې اوس تاسې وینئ دا د خوست ولایت د الشیر ولسوالیو مربوط سړک دی ډېر په ښه شکل سره جوړ شوی دی زما خو بیخي ډېر زیات خوښ شو ویډیو کې هم تاسې ته ښکاري چې ډېر ښه جوړ شوی دی په اساسي شکل سره جوړ شوی دی خو که په دغه ځینو ځایونو کې یو او بل خوا ونې لا پسې زیاتې شي نو بیا به د دغه سړک او د دغه لارې ښکلا څو چنده زیاته کړي نو بس راوتي یو د خیر همداسې مخکې پسې ځو تاسې وینئ چې دلته خلک په خپلو کارونو باندې بوخت دي لونه پیل شوي دي د غنمو لو ده د غنمو یاره لو ده د غنمو بس نو د غنمو لو چې پیل شي ما ته هغه ټپه بیا ډېره رایادېږي چې له ما دې سټه غنم واخلي په شینخالۍ دی وږې نه راټولوي نه نو تمه ده چې دا ویډیو تاسې تر پایه را سره ووینئ دغه ولاګ یې یاد کړو خپرونه یې یاده کړو نو خوښه مو شي بس همداسې به مخکې پسې ځو ما ته د دغې لارې منظرونه د دغې لارې ښکلاګانې ډېرې جالبې دي ځکه زما خو اول ځل دی چې پې زما ډېر خوند یې راکړه هڅه به کوم چې په آینده کې به بیا هم پرې راځم ستاسې لپاره به نورې برنامې نورې خپرونې هم په همدغه لاره باندې جوړوو د خیره او زما باور دا دی چې د مسافرو ملګرو لپاره به ډېره جالبه وي ځکه مسافر ملګري زما اکثره ویډیوګانې ګوري ما ته داد راکوي او کمنټونه راته کوي او د خوشحالۍ خبره دا ده چې ځینې ځایونه راته ښایي چې دلته ویډیوګانې جوړې کړه دوی څخه زه ډېر منندوی یم او کوشش مې هم همدا دی چې د دوی د خوښۍ لپاره ډېر څه وکړلی شو سلامونه برادره وای تو لکه چې لوسان ندیله یا فرود نه لرې ښه یې صحت ته دی بخیر یې دا چی خورئ دا دې چېرته وخوستو خو دا کوم ځای ده تریزي دي لونه لکه چې ګډ شوي دي چېر روان یې زما چې درکوشو ته ښه ډېر یو دا سکریم خوړی کېږي که چخی کېږي ویډیو مې واوړه وکړه چې روغله ده بیا بې نشر کو اجازه دو شبې نوم دی چی و ذبیح الله تخلص عجیز خیر شبې دا ملګری چې دا بیا لاو کې دا یې تو سره ده دا تو سره نه ده تم لاو ته روان یې که نه سر یې تکړه یې لو د غنمو یاره او لو د غنمو یاره دوستانو تریزیو سیمه ده دغه ملګری لاو ته روان ده اسکریم یې هم لاس کې ده او د یو خو اوبه بد نه یم ورسره ته خو لږه پورته کاږه نه د ملګري خو یې وویني هغه لاو والا تخلي لږې کې روواله چې ښې شپې ولرې مننه ملګری ته څه نومېږې خو څه لاو دې کا درکوشو خدمات به دې سره وکړو لږ لاو کې کال درځمه تیره رونو سره ته تش په پلاره ته کښېنه یاره ته تش په پلاره ته کښېنه یاره ملګرو جوړ تکړه صحت دې ښه دی په خیر یې څه نومېږي ګرانه عارف الله کوم ځای چېرته روان یې دغه به زور دی که نه خو او چی کېدو هلته مصروفیت دې چی ده مصروفیت مې دا ده چې سبا کې خو ډېره ښه ده ډېره لونه مو ګاډ دي لونه مو ګاډ د خلاص شلالی مو پرخم اوهو بوز به پوتې وي بوز دا پوتې وي نارمه بجونه ډاک ډېر مشکل نه وي لاو مشکل وي که بوز وروړل اوس والا یې موږ ته راځو هغه پوتې وو یوه بډی پوتې وو هسې اوس ور روان یم هو بس ځون دې بیخي ډېر تازه جوړ کړی ده لکه بیخي چې تېنه خلاص وی جمعې ورځ خامخا بس ښې شوې خوند یې وکړو ډېره مننه پنځه ګوله پنځه بوتله اوبه راکړه یې نو اول جلکۍ ویله وخندل یغې ګوله ته وخندل میک خو خال که نو ته خو لږ نږدې شه ته دې لرې شه نږدې شه نو څه نومېږې ارڅه ویډیو ده ارڅه لږ مخکې شه ارڅه دې کونې تو ده خو دا چی شی کې دي تاسو رنګ په رنګ شیونه ورکړي لکه چې مثلا ته یې وښیه
مڼې شکلونو اندوړې ډېر دیواران پر اونه کاری صاحب څه خو کا څه خبره والا کاری صاحب هم او دا خو اوس مو به ستړی مزه ټول ستړی ماشه ستړی ماشه زه نه کوم اول مو علاقه پیژندلې وایو مالنا خیر اوسه بس یو ځې پیژندلې و دا هم ډېره ښه کیسه ده دلته څرې دی بازور څرې دی سوداوې څرې دی چلیږي داسې تریزایو بازار خو چې دا دغه یو داسې بازار ده تاریخي بازار ده دیګرای ښه ګارم وي خو ډېره ښه ده ډېره ښه ده بس مننه خوشاله او به تم نه کړو او به روخلا نور او ته روخلو سړی ستړی ماشه دکاندار کی میاد آی دا مزاری خرڅوي ها مزاری خرڅو جوړې کوي سخته دی څه نوم یې جی دلدور دیندور که دلدور خو ډېره ښه ده څرې دې مزارې خرڅېږي چې پکې خلک چوخلي سیزي مړای په پخوي خو یې سولې پورې دي داګه ډېره ښه ده دا یوه ګېډۍ په څه دو دا په 40 روپۍ کوم ځای نه یې روړی غلجیه ته خدا که روبزه جوړیږي کنه ور کی ور خو فدا کی اچای چې مو زره نه هم چې لمبه شم زبنې ولې غوښه ورو ته یو ما بس یو څه پښتنه مو دې نه وکړې مو چې وا وړه ویډیو بیا تینه جوړ کو ډېره مننه د مزارې بلا کې رو علم مزارې دا غري دوستانو ګورئ یوه ګېډۍ 50 څلوېښت افغانۍ که نه 40 افغانۍ یوه ګېډۍ خو ډېره ښه ده مونږ دې پاره په څه وي 15 روپۍ خاص وکړو مننه اجي چې دغه په غره کې میوه شي نسی کنه دا چې په غره کې رشکوي کنه میوه نسی یاره پټاوه نسی پټاوه وته یا پټاوه نسی خوړلی کېږي ته څه نومېږې امیر الله خو ښې شېبې اجي ګولا نوم دله غلا ترته وخلو نامې د خیاله او هغه ځکه خبل وړ کې وای چې دا امیر غوث الدین نومېږي نه امیر الله نامې غوث الدین دې په خوش کې وي تو کوم وکړه اڅاله کور نږدې شه چې لږ دې دغه لیدونکي وویني چې دا شي ډېر ملګري دي ډېره مننه ګلمنای لک چابو سره خو ډېره مننه دواړو نه یو دې کونده که نه تاسې په نه موبایل ده توی څه شو دې کونده مونږ دغه ګل پرشیدو دغه مزاره کې خرڅو ډېر ښه دا خو ډېر جالب شیان خرڅوئ ګل پرشي او مزاري ها په جا یخي بیا خو ته نوې پته کوو خو بازار چلیږي دغه ځای الحمدلله دومره گزاره شي یعنی دغه ځای خلک چې دغه هغه اړتیاوې ضرورتونه رافه شوي دي الحمدلله اجي ګولا هغه ځنه خلکو دکانې ته نومینه ورکوي کنه چې مطلب میر غوث الدین پرچون دکان یا بل پرچون دکان ته به چی ورکوي دغه دکانه ته ځکه دا خو ګاډ واټ سامان کې دي هغه و د دکانه نه بازار کې لیکلي و چې درملتون نورمانس کې پرچون دکانو نه دا خو دغه محترم ده خدای ولا که بیا دا نوم کې شوی دا موږ ګل پرشای نوم یې کړل ښه شېبې ډېره مننه ستړه ماشه جوړ تکړه ستړه ماشه څه نومېږي مصطفی ته څه نومېږي فرمان ته هم ستړه ماشه ته څه نومېږي رومان فرمان مصطفی او ته سلمار توس خو لږ نږدې شئ چیرې لوړ وای درویزګۍ کې مو ګوزو خلاص یا کور ته ورای کب سی ورسای بیرته خو ډېره ښه ده مکتب یې آیای ته څوم صنف کې کوم مکتب کې آی خو د ختم ویلې لګې خیرانی کړې دي خو بوز مو غواړي دي خو بس ورسای په خیر لوړ شه چې موټر مو ونه وایي آفرین مکتب یې ډېر ښه Dile rola dile. Teru wala. Da chere bhi aaye. Kurte bhi aaye. Cherta di bole wa. Te dile irshana. Cherta di bole wa. Chere di bole wa. Da du zain shmung na pata kadi wi.
سلامونه مشرانو دل روشای در کوی شو که تو سر نگری که گای جوړ په خیر جوړ تازه سړی ماشه اول ملګری څه شو چیر روانه خیره کوم ځای یې زجریب نه دلته لوسې روغلی یې څومره لونه به کړې وي څه رقم ته دی که صبح څه رقم ته ده پیسو نه ریبه یې په غنمو یې ریبه یې څه رقم ده جیرب خو ډېر ښه ده دلته بیا شپې چېرته کوې خو ډېره ښه ده ته څه نومېږې او د نور ملګري څه نومېږي ډېر ښه زه زیریب ملګرو خو ډېر داسې شعرونه بیتونه ټپې هم زده وې تاسو ته یادېږي که نه یادېږي بیخي هغه سندره ته چې کله وره چاته نه کوې هغه چې ته تش په پوله راته کښېنه یاره چې څه کال درځمه د تیرو لرونو سره ته تش په پوله راته کښېنه یاره ډېر عجیبه ده تاسې وګورئ کومه هېواد یې زادو ښایسته زازي میدانه اخو زازي میدان پسې شوی د دوی د ریوب زازي دي د پکتیا مربوط څومره وخت کېږي چې روغلی یې یعنې ګزاره خو کېږي په دغه توسې په لونو کړل نه فامیل ته نفقه پیدا کېږي په خیره فامیل دې څومره ده څو نفره یې او تاسې څه کېږي خپل منځ کې کلیوال یې په خیر لوړ شئ موږ ته څه خدمات خدای په امان تاسې بیا ولې راغلی ماشه چیرې دې روانه کړې دغو سړی ماشه ستړی ماشه جوړ کړې چېرته سر صاحب ولې چای پوښي کې بلوټ شي ته ده خیر ډېره مننه چېرته روان وې هغه دا تو فالاو ولته مول نه تو فالاو دا مرپانی ورسره دې کې څومره فارم ته لري تقریبا هر کې چې وي بازار ملګرو سره څه کم 400 جنې خرڅه 400 یو بیا به څومره وي هغه نه ونه ست تقریبا څلوېښت نه ونه ستا 1 لک شپېته پورې ډنګار شته په کلدور که په افغانۍ کلدور په افغانۍ ویل نه خرڅوي افغانۍ خو دلته استعمالېږي نه اوس منډی کې ځنه خلک افغانۍ وړي افغانۍ ته افغانۍ دا ټول یعنی نورون څخه کېدي که نه ټول دا د سفندرې شوقي مول خو ډېره ښه ده یعنې تو هغه کورنۍ ګزاره دې ټوله په دغه روانه ده دا مې روانه ده یو ګوښه ته یې فامیل نه کور پکې کې که نه پلور تره وروڼه نور موږ 5 وروڼه یو او یو دی پلا یو دې ځنه یا د بریښو د ملک ورکوو د بری خو ډېره ښه ده کوم ځای نه وروالی دا هغه نه ملتون بولفور داسې په کوم الیات بګن ترڅي بګن بیا ساده ته ساده نه مې وروړي خو تو دې پوره به یو دغه ویا یا سخواندار یا سخاکای څومره ګټه کي دا چې بیمار نشي تقریبا 15000 10000 یا 15000 ګټي فاروق چې خو کې بیا سره کار کوي ځنه خو تروي وړکی ځنه تبو زابر کو فاروق په ټول ده خو ډېر ښه پچای چې سخت شیرونه وي ته یو دي که نه دا خو د ښه بچا سره مو ګیم راکې کړي رښتیا بنډارونه هم کړي والا څه نومې دي عظیم اوس به یې څه بیتونه وایې وایه څه مهرباني نه دغسې یو دی وایه ما په صندوق کې یو تصویر ساتلی ځان مې مري ده هغه مې پیر ساتلی زما په غاړه تویزونه ګوره یو مې ملا بل مې فقیر ساتلی وا ډېر علي ټپې وایه یو څو
ما یارانه کله کوله سرتور ولاړ دو دی ویلی زما د پریټي په شان یورا زه د ګریزګیل په شان ته تور در پسې لکه ګلونه پس پر لیکې د یور مثال لنګې داسې ښکلې دي نه واه 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 بوایا مهرباني له دې نه نوره ډور به سوې چې پلور د هر وخت سي زړه مې خو ته ولیږي والا چې چای مې مانه کې دې 50 ایپ سره کړی دي ها دې مې سره کړی کړ تا بچا ډېره مننه تم ومنه چې ته راغی دغه یار نشره کار چکر ته لوش کړو دې په دغه شور شه جرګر بیا ولا ورستر خاص سره وجرادو بس والا شوی جوړ یې نږدې شه دا چې دی دا ټیک ټار در سره ده کنه یې غنم اورې بولو دې ته څه یې وعلیکم سلام ها ریپل خو بچره کا مې ریپل وا پټای نه په سات ریپل کې سات پڅو دا افغانای ګورېز په جریان کې په څومره غریب پټای یاره کا 200 یو نیم سات کور وکړو نن سبا نن سبا خال کې ټول په دغه وی لوګری خال نشته مخ ته وخت ساخو ټول لوګری خو لوګر ډیر دی لو ماشين کام دی دا به خروپوي زکه نه خروپوي نه ور راخه صفایر به خال غربون نشته ته مو دراکې نه لګي کوم ځای ها می خو ولا یی بازار نه رغلی کوم بازار نه ورغه کلنه منګال یې او بل ملګری دې څنګه میږي ته څنګه میږي نو ما تر وخیا اسمت الله او ته څنګه میږي زه رحیم الله خو خپل کاروبار نه راځو یې دې الحمدلله راځو یې بخیر شو یعنی گزاره خو کیږي گزاره کیږي خو ډیره کاده دا نشته نه خدي ښا خو نشته نه خاله سره دا مرګلای دا ملګری دا هغه نه دا هغه کله شي کې دا هغه دیګي مو پیژنه جی ای شیرو والا دا بالکل 50 یار مسم خیر سلام دې تاسو دې ډیر مننه جوړ دې شمه قربان دې موبایل کې در سره دو یار سره بیبي ارو بنړا وې وشه پراحت کې خو یار سره پراحت کې خبر سړی دی یار شي یار غدا چې په سخت کې پکار شي خدمت په مو چوای شو جار مسم دا خیش دی ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه کوم وسه ستړي ماشای ځان ته کومه شعر کیم جوړې سره ما څه کوله چی شای ټول کې څوک جوړوي او شیرونه څوک یې دا مازی دا ما کا دادا هغه یو بنوي تو چې څنګه میګه نو مونږ مارو تو څه چیرته دلیوال زپر هار نه وي چیرته ټلیفونو کې کوم چې هغه وس کس نه انټرنیټ دلته کور شي خو تیز ته کوم شعر نه دی یو ها ته کوم شعر نه یاد ده اجلو چاته یاد ده ارمخته شه هر څه چې چاته یاد ورما نه ده ازدا نه ده ازدا مو ته بداشه ته ډېر لای کې خپل کوم یو با سعید بغام حسن هر سار कुछ बसा से भी तर शेर खुश है आज खुश है چې هلته هر سړی له ډار ودرېدی نه شو خو زمونږ پکې کار ودرېدی نه شو روغ به نه وم خو د ژڼو په اتڼ کې ما نه مخکې د چا پلار ودرېدی نه قربان دې شه
چې تاسو سره موږ خبرې وشوې که نه ویډیو کې هغه چې چارې تو ده ریبل که ریپل ته ډېر خواله نو مه خواله ته به اوس یو څه بیتونه موږ ته وایې په ویډیو کې ډېر شال کې لرم کاش که څه چې لا هغه ملک سي فولاد دي نه وایې زبان مې نه وته ته وایه سامره بني ویډیو ته وایه چې اوس خو چې نشه کوم نو ځان غلطوم اوس خو چې نشه کوم نو ځان غلطوم قسم مې د نشې نه چې توبه وه چې هغه وه څه نوم یې فرهاد کوم ځای مکتب کې یې څوم صنف کې اوتم صنف کې تکړه وې درسو کې یار به ډېر ویډیو نه ستا بس تیار فرهاد ماشومان سره به هم خبرې وکړو دا دې څه کېږي تو دا مې تره زمان دي کلیوال او نور بیتونه شعرونه نه دي دي ته یاد څه وایه ته وایه ته وایه ته ته نه دی یاد ارڅه ته وایه ارڅه ته وایه لیدونکو دا هم ډېر خوږ ماشوم دی څه نوم یې سلمان سلمان ګوله یو څو بیتونه ته ورته وایه ډېر چک چک ډېر تاسو کې چاته بیتونه یاد دي ارڅه ورشه ارڅه به ډېرې دی نه که چاته ټوکه یاد وي ټوکه وایې بیتونه چې یوه ورځ زمونږ ترمنځ فیصله د بېلتانه کېدله یوه ورځ زمونږ ترمنځ فیصله د بېلتانه کېدله ما ترې مور واخیسته ورونه مې دنیا واخیسته آفرین آفرین سره اتمان شته دا قسمه څه نومیږي ارڅه آفرین د تا کمره مخامخ چې دا وایي ماشاءالله یو وطن اولاد یو ډېر له سره په هېواد یو دا وطن پر مونږه ګران دی دا وطن افغانستان واو څومره علي څومره خوند کوي هغه زموږ شیبه خو ډېره رنګینه کړه والا چې ډېر علي او بل نور ملګرو ته که یاد وي ته راشه ته رامخکې شو خو ته خو راشه څه نومیږي ستړې ماشې وکړه ستړې ماشې وکړه څه نومیږي اسمت الله دا واسکاټ دی ډېر ښکلی واسکاټ وباسله دا وکسه دا هغه چې دی ګرنۍ لکه چې خطرناک یې خو شعرونه دې نه دي زده مکتب یې څوم صنف کې خو ډېره ښې شېبې خدای په امان درې اسمت الله ته وتخیل یې دلته اوسېږې دلته نن راغلم چا سره پلار سره مې راغلم لو د پاره راغلی نه دلته خپل کور ته راغلم کاکا د واده ته ښه ښه ډېر بس په خیر راغلی یو زه وایم بالا بیا یې ته خو ازادي رو د وطن بیرغ به پورته په جهان کړم د وطن بیرغ به پورته په جهان کړم دا به ووایم جهان ته چې افغان یم واه 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 ډېر زبردست نظر هم کیسه مهرباني وکړي دا د شعر وایي بیا به احمد صاحب چې مخ را باندې مرزه توپان یم لښکرونه به دې ماتم د افغان واه واه څومره تکړه بااستعداده ماشومان دي په دې کې اوس سجاد لږ رامخکې هغه د دې کوچنیانو هغه احساس و د وطن سره مینه وه د ټولو بیتونه په دې سره ښېدل چې د وطن هغه اصلي انځور موږ ته راواورئ د دغو بچیو دغسې روزنه داسې احساس د افغانستان لپاره د یو روښانه راتلونکي تضمینول دي زما په زړه کې ډېرې زیاتې خبرې ورته راغلې دومره ډاډ مې ترلاسه کړ چې په دومره لرې سیمه کې داسې کوچنیان وینم چې د وطن په ملي احساس باندې مالامال دي نو معنا دا چې باید هر کس هر فرد همدغسې د وطن په مینه کې د وطن سره لیونۍ مینه ولري دا د دې واړه بچي به څه د وطن هغه فکر وي د دې واړه بچي دغه احساس او دغه فکر د خاورې سره د مینې لویه نښه ده او شاباسۍ دوی ته باید ورکړو چې د دې وطن راتلونکی ده او دوی د وطن په هغه ملي ارزښتونو کې بیتونو کې ټپوټې حتی د تعلیم سره مینه راته یاده کړله تر څنګ یې مور ته احترام راته یاد کړه دغه درې څیزونه چې مور او پلار وطن قلم دا موږ غواړو اولادونو ته چې دوی په وجود کې شته باید من موږ غټ شو او د خوشحالۍ احساس وکړو ویاړ پر دوی باندې هغه مهمه خبره همدغه وه چې دوی وطني احساس تر مشران هم ډېر پیاوړی و
بل څوک یې راځه ته ووایه ماشومان خو بالکل پکې خلاص دي راځه راځه زړه درته تحفه کم که جګر درته تحفه کمه زی په کرولا کې کلنجر درته تحفه ډېر ښه دا ګلالی ماشومه مې څه وایي ګل مې شي کول د هغې له لاسه پاتې شو علم مې کول د پیسو له لاسه پاتې شو ګل مې شي کولو ګل مې شي کول د هغې له لاسه پاتې شو علم مې کول د پیسو له لاسه سید ولی او ته دې کوم ځای کلی دې څه نومېږي خو مکتب خو یایې آفرین څوم صنف کې آفرین ارسا مهمه نه زه غریب یم که خان ملګرو په دې ویاړ یم افغان یم واو دا وطن مې څه په سوال ګټلی نه دی وطن مې څه په سوال ګټلی نه دی بهترینه خبره دا دی چې دلته د وطن سره د ځوانانو د مشرانو د حتی د ماشومانو مینه بیخي په لوړه کچه ده هر یو کس وطني بیتونه وایي موږ نه مو بیتونه پکې هېر کړل نه پوهېږم څه ووایو هغه وطني حماسي بیتونه خو ما نه پکې هېر کړل اوس دغه مزدګارۍ دومره ښکلی کړو خیر اوسې ډېره مننه ډېره مننه ښې شېبې بس نشته الفاظ چې دوی وستایل شي نشته الفاظ ډېر یو ښه منظر موږ لپاره سلامت دی وطن دغسې هر درد برداشت د ملهم پټوي خدای دې همت درکړي تعلیم وکړي بل ووایه مخکې شه ډېره مننه هغه د احمدزی صاحب هغه د مدیر صاحب خبره ده چې موږ نه هر څه هېر کړل نه پوهېږو چې څه وایو هغه سندره د فکر کوم هغه به یو ځل ووایو چې وطن جنت نشان دی ګلان پکې کرما ما د رخ نه ګران دی ګلان پکې کرما ډېره دي ډېره دي دوستانو زموږ دغه برنامه به لا هم پسې روانه وي مخکې ځو بیا به هم بله برخه کې څرګندېږو سلامونه چیر روانې خیره لونه مو وکړل که پوتې دي کوم ځای نه پسې روغلی یې مساخلونه ټول کلیوال یې سره خو ډېره ښه ده نن ورځ ملا وکړو دوستانو زموږ دغه ویډیو په همدغه ځای پای ته رسیږي ملګري په چکر باندې سر راوتي وو او د تیریزیو بازار د الیشورو بازار شاوخوا کې مو ستاسې لپاره یوه جالبه ویډیو جوړه کړه په دې هیله چې د خوښې او ذوق وړ به مو ګرځېدلی وي خوند به یې درکړی وي ناڅاپي خبره وه تصادف همداسې ملګرو سره او د ځایي خلکو سره به مخامخ کېدلو یو څو خبرې مو ورسره کولی نو کوشش کوو چې دا ډول نورې خپرونې هم بیا درته جوړې کړو او کولی شئ کمنټونو کې هم خپل نظرونه را سره شریک کړئ ما سایزاد شاه عصمت پاچا ذاکر وصال صاحب احمدزی صاحب مالاګل پاچا ته اجازه راکړئ مخونه هم راواړوئ دوستانو چې رخصت سره واخلو ښې شېبې ولرئ او ښه وختونه